ډېر یو بنیادي غوندې ما تاسو ته ویب سایټ جوړول درښودلي وو او ما تاسو سره وعده کړې وه چې د دې نیکسټ سټیپس مخته تاسو څه کولی شئ هغه به زه تاسو سره شیر کوم. راځئ نن در وښیم چې دا ویب سایټ چې کوم تاسو جوړ کړی په ګوګل اے آی سټوډیو کې دا تاسو څنګه یو د دې نه حقیقت جوړولی شئ او لایو کولی شئ. د پښتو ایډ ډاټ کام غوندې یو ډومین باندې هغه به تاسې څنګه پبلش کوئ څنګه به لایو کوئ. نن تاسو ته هغه سټیپ درښیم. ښه رابشئ خپل پروجیکټ ته ګوګل اے آی سټوډیو کې هغې ته چې راغلی هغې نه پس به تاسو کلیک کوئ کوډ صحیح ده دا به تاسو ته ښکارېږي کلیک آن کوډ نه پس تاسو دا وینئ د ډاونلوډ بټن دا به تاسې ایز ا زپ فایل دا به ډاونلوډ کړئ د دې چې څومره هم کوډ ده دا درته ښیم چې دا ولې ډاونلوډ کول ضروري دي دا ټول شیان ولې ضروري دا سټپ بای سټپ یې زده کوئ. صحیح شو زما دا پروجیکټ چې کوم دا ډاونلوډ شو او اوس به زه دا اوپن کم په ډاونلوډس کې. خیمه پروجیکټ لوکل د ما کمپیوټر کې ډاونلوډ سه اوس د دې کوډ اوپن کولو لپاره او دا هم درته وایم چې ولې به دا اوپن کوئ یو اپلیکیشن د ګوګل کې به تاسو ټایپ کوئ ویژوال سټوډیو کوډ دا هم درته وایم چې دا ټول تاسو ته ولې ښیم نور ټولز هم شته آی ډي ایز دې ته وایي کوډ اوپن کولو دپاره هغې کې ایډیټینګ کولو دپاره کسټمایزیشن کولو دپاره ویژوال سټوډیو کوډ نو دا به تاسې ډاونلوډ کوئ او انسټال به یې کوئ. ښه چې دا ډاونلوډ شي او انسټال شي هغې نه پس به تاسې ویژوال سټوډیو کوډ اوپن کوئ. ویژوال سټوډیو کوډ چې اوپن که هغې نه پس اوپن فولډر او هغې خپل فایل ته به لاړ شئ. ښه دا زپ فایل چې ده دا انزپ کول هم ضروري دي نو زه دې ته وایم ایکسټریکټ دس دا به فولډر ماته کولاو کي هغې نه پس به زه راسم هغې نه بعد به زه راشم دلته خپل ویژوال سټوډیو کوډ کې کوم فولډر تاسې پروجیکټ چې کوم هغه به هلته اوپن کوئ ویژوال سټوډیو کوډ کې. ښه دا ولې ضروري دي څومره هم چې تاسو ایډیټینګ کول غواړئ خپل پروجیکټ کې او کوډ بدلول غواړئ د دې لوګوز بدلول غواړئ بل څه هر څه کول غواړئ هغه بهتر دی چې لوکلی تاسې وکړئ. ښه تاسو ته کمپلیکیټ کوم نه اوس تاسو ته درښیمه نیکسټ سټپ. ښه دا کوډ چې تاسو ډاونلوډ کړه که نه دا نیکسټ سټپ چې کوم ده هغه تاسو مخکې هم کولی شئ لاول هم کولی شئ او د دې ویب جوړول نه بعد هم یو کین ډو اټ اني ټایم. یو کانسپټ باندې ډېر زیات ځان پوهې کوي هغې ته ویلی کېږي ډومین نیم. د ډومین نیم مطلب صحیح تاسو په انټرنیټ په دنیا کې یو داسې نیم چې هغه څوک هم ټایپ کړي که نه هغه یو قسم تاسو ایډرس ده. صحیح شوه ایډرس مطلب دا ده چې څوک هم په انټرنیټ دنیا کې ټایپ کړي که نه په کوم براوزر کې پښتو ایډ ډاټ کام www.paktoad.com نه هغه به زما ویب سایټ ته راشي. زما ایډرس څه شو پښتو ایډ ډاټ کام دا زما خپل ایډرس ده زما رابطه ده نو هغه به د ویب سایټ ته راشي. اوس مطلب موږ یو ویب سایټ جوړ کړه XYZ پښتو ایډ ډاټ کام حبیب کیمسټ یا څه نوم باندې هم جوړ کړه اوس دلته را رسولو دپاره هغه ویب سایټ په دې باندې اپلوډ کولو دپاره څه سټپس دي هغه تاسو درښیم. سټپ نمبر 1 څه ده هغه ده ډومین نیم پرچیزنګ. ډومین نیم پرچیزنګ چې کوم ده که نه هغه به تاسو اخلی د انټرنیټ دنیا نه هغې کې سروس پرووایډرز دي او څو هغې سروس پرووایډرز کې مشهور چې کوم دی هغه یو ګو ډایډي ده یو هوسټینګر ده. زما پریفرنس هوسټینګر ده تاسې هوسټینګر نه واخلي هغه وجه هم درته ښیم ولې پریفرنس زما ده. ښه په دې کې تاسو واړئ مطلب زه دلته ټایپ کوم کوم پروجیکټ چې ما رغاو ویب کیمسټ ډاټ کام زه کتل غواړم چې دا اویلیبل ده که نه ډاټ کام انټرنیټ په دنیا باندې د دې اویلیبلیټي شته او که نه شته دا ډومین نیم صحیح ده نو ما ته وایي چې یس دا اویلیبل ده ایګزیکټ میچ د دې نوم باندې زما ویب سایټ اویلیبل ده دا زه پرچیز کولی شم دا پرچیز کم او په دې باندې به خپل ویب سایټ چې کوم ما جوړ کړی و هغه به لایو کم. نو تاسو ټول نو ډومبنی سټپ خپل برانډ نیم ډاټ کام سره ډاټ نیټ یا هر څه تاسو پریفرنس یې ډاټ اے آی هر څه پریفرنس چې تاسې که نه هغه به سرچ کوي هغه آیا ګو ډایډي کې سرچ کوي هوسټینګر کې سرچ کوي په هر یو باندې به سرچ کوي. مطلب ما څه سرچ کوم حبیب کیمسټ ډاټ کام زه غواړم یا ډاټ پی کې یا هر ډومین چې کوم د هغه زه غواړم او لیټ سې زه دا غواړم د زما نوم خوښ څه هغه نه چینج کولی هم شي تاسو چینجز کولی شئ ونس اټ از فاینلایزډ تاسو به څه وکړئ دا ما ته چې اویلیبل ده یس 99 روپیز فار فرسټ ایئر لومبني کال دپاره به صحیح 99 روپیز باندې هغې نه پس دا یوزولي مونږ ګورو ایئر وایز صحیح ده په دې کې لږ پروسیډ کوي نیکسټ. ښه په دې کې تاسې صرف ډومین هم اخیستلی شئ هغې نه علاوه کو تاسې یو بنډل غواړئ مطلب په دې کې هوسټینګ هم غواړئ یا
نو هغه تاسو ته څه وایي چې 1000 روپیز 999 روپیز پر منث انیشلی 12 منثs دپاره یو کال دپاره واپس وي په 11000 روپۍ 11000 روپیز باندې وي. او که تاسو وایي چې نه صرف خپل زما د حبیب کیمسټ ډاټ کام او هغې سره دومره سټوریج او دومره ماته هوسټینګ راکړي په هغې کې درې ویب سایټ پورې موږ اپلوډ کول غواړو نو دا به څه وایي 12 منثs دپاره به په 10,000 روپیز وي. ښه په دې کې دا خبره یاد ساتئ چې دا کوم نیم وي که نه تاسو دا برانډ نیم دا پیسو خرڅېږي دا تاسو مفت نسئ پیدا کولی. ډېر ارزانه به پیدا کړي خو په پیسو باندې به وي. تاسو هر څه چې برانډ نوم وي هغه په پیسو باندې به اخلئ. تاسو به هوسټینګر نه اخلئ یا ګو ډیډي نه د هر یو نه چې اخلئ. زه کرنټلی د کوم یو نه اخلمه هوسټینګر نه اخلمه. صحیح ده. زما برانډ نیم ایکس وائی زی پښتو ایډ حبیب کیمسټ څه نوم وي. زه به څه وکړمه لیټ سې زه به ورته وایم چې زه بای ډومین اونلی یا هوسټینګ په دې کې زه ما ګایډنس تاسو دپاره دا ده چې تاسو بزنس بنډل واخلئ. د بنډل مطلب څه ده تاسو په دې باندې ډیپینډینګ آن نمبر اف ویب سایټس مطلب کېدای شي تاسو فیوچر کې دا کو بزنس ته کنورټ کوئ کنه دا ویب سایټس ډیولپمنٹ ویب اپس ډیولپمنٹ نو تاسو به صرف یو دوه ویب سایټس نه جوړوئ تاسو به لس شل دیر سلويخ او مخې ته نور ویب سایټس هم جوړوئ. نه هغه دپاره تاسو څه وکړئ بزنس بنډل واخلئ په هغه کې به هوسټینګ هم شاملي په هغه کې به ډومین نیم هم شاملي. صحیح شو. ښه دا چې کله اخلي که نه په دې کې به دا ډیټیل سره به کنټینیو کوي خپل پیریډ سلیکټ کوي 1 year 2 years. زه پریفر کوم یوزولي چې تاسو کم از کم 2 یا 3 کاله دپاره واخلي تاسو ته ارزانه پرېوځي. او دا چارجز چې کوم دي که نه دا به تاسې بزنس اونر نه اخلئ. لیټ سې زه د حبیب کیمسټ والو دپاره دا ویب سایټ جوړوم نو زه به څه کومه زه به دا چارجز به د هغو نه اخلم. دا به زه نه ورکوم دا چارجز هغو ته به زه وایم چې تاسو د ډومین نیم چارجز هغه څومره دي هغه 8000 روپۍ دي. صحیح شو. هغه به هغو نه اخلمه. هغې نه علاوه هوسټینګ دپاره لیټ سې 4 years 1 year ډیپینډینګ آن چارجز هغه ټول به زه سلیکټ کړم د هر څه به سلیکټ کړم هغې نه پس به زه څه وکړم کنټینیو به کړم. دا خو ما خیر 3 years دا سلیکټ کړی و 4 years دا سلیکټ کړی و لیټ سې 12 months دپاره دا سلیکټ کړم نو زه به دا کنټینیو کړم ان دین ډیبټ کارت ضرورت وي هغه به زه پیمنټ به وکړم لاګین به ما سره به خپل په دې هوسټینګر باندې چې کوم ایمیل آی ډي او تاسو خپل پاسورډ یې هغه لازمي یاد ساتئ هغه تاسو نه باید چې غلط نشي. صحیح شوه. ښه یو ځل چې تاسې ډومین واخلئ او هوسټینګ هم واخلئ. هوسټینګ څه د ما ایکسپلینیشن ونه کړ درته. هوسټینګ تاسو څنګه چې ما دا لوکل کې ډاونلوډ کړی و که نه ما تاسو ته وښوده دا زما سره فی الحال چېرته پروت ده لوکلی پروت ده. هوسټینګ د تاسې فایلز دپاره یو سپیس ده یو ځای ده په هارډ ډسک باندې. موبایل کې تاسو یو عکس هغه تاسو موبایل کې هغه تاسو ډرایو ته هم اپلوډ کولی شئ واتس اپ ته هم اپلوډ کیږي فیسبوک ته هم اپلوډ کیږي. ډومین نیم او هوسټینګ کې دا فرق ده. ډومین نیم خو جست نیم ده مطلب تاسو دا نیم د اډرس نیم چې کوم ده که نه دا واخیسته او هوسټینګ څه ده دا ویب سایټ مواد هلته کېښودل هغې ته ویلی کېږي هوسټینګ. او کوشش دا کوئ چې تاسو خپل کوم ویب سایټ کنټینټ مواد چې څومره هم جوړوئ که نه لوګو کریشن باندې زما دا ویډیو ده زه به تاسو سره لینک شیر کړم دا تاسو وګورئ. ما تاسو دپاره لوګو کریشن باندې ویډیو جوړه کړې وه خپله لوګو یو ښایسته غوندې جوړه کړئ. هغې نه پس دا ویب سایټ هم تاسو سره راغی د دې مواد هم راغی او هغې نه علاوه تاسو سره برانډ نیم به هم راشي هغه به هم تاسې پرچیز کوئ. دا شیان چې تاسو پرچیز کوئ که نه هر څه د دې نه بعد اوس نیکسټ سټپ چې کوم ده هغه څه دي دا به تاسې پرچیزینګ وکړئ تاسې به واخلئ هوسټینګ به هم واخلئ ډومین نیم به هم واخلئ او تاسو ویب سایټ هم راغی. دا اوس په دې باندې پبلش کول دي. د دې دپاره نیکسټ ویډیو به تاسو دپاره اپلوډ کوو هغې پورې زموږ دا چینل پښتو ایډ سبسکرایب کړئ دا ویډیو شیر کړئ او ځان سره سیو کړئ او موږ ته کمنټس کې خپل فیډبیک ضرور راکړئ. څه مشکل هم تاسو ته راځي موږ نه ضرور په کمنټس کې پوښتنه وکړئ کوېسچنز راته لیکئ موږ ته خپل سوالونه لیکئ موږ به تاسو ته جوابونه هم درکوو او هغې باندې را روان ویډیوز کې به تفصیلي به تاسو پوهوو. نو تاسو فیډبیک زموږ لپاره ډېر زیات ضروري ده. وینو به تاسې پښتو ایډ په بله ویډیو کې موږ سره کنیکټډ اوسئ. تر هغه پورې السلام علیکم.